السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا پوسټ تاسو وینئ یو تبلیغي ملګری یا د امام ابو حنیفه رحمۃ الله علیه مقلد او پرواني په حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په متبعین د محمد رسول الله باندې دا سوال کړی دی. اول ته دا ویلي د الله بنده قرآن او حدیث ټیک دا مکمل دی کامل دی، خو دا خو ټکه چې دی وکړه دا معلومیږي دینه دا خبره چې ستا دا خبره خطا ده، ستا زړه ته دا خبره نه ده کتل شوې چې قرآن او حدیث کامل دی. کني زړه ته که دې کته شوله نو والله که بیا ستا په جواب باندې خو لفظ راشي. دا خو ولې وې؟ ځکه چې ستا زړه ته دا خبره نه ده کوزه، ته شکي، ستا ایمان شکي دی، ستا دین شکي دی، ستا اعمال شکي دي. په قرآن او سنت باندې ایمان کامل او مکمل نه دی، ځکه لفظ د خو پکې وی. ورنه خو نه ده پکار چې ودې ویل قرآن او سنت کامل دی نو والله العظیم کامل دی. او زمونږ چیلنج دی هر خبره ان شاء الله د قرآن او حدیث د مزن موږ ثابتولی شو، والحمد لله علی ذلک. به رستو چې کوم دی د دې دا خبره کړله چې د دنیا په کارونو کې موږ چې کوم دی پوهه کس ته ځو، نو پکار دی چې دین په کارونو کې پوهه کس ته لاړ شو. چې زموږ بلډ پریشر های شي نو موږ پوهه ډاکټر ته ځو، لاس مات شي نو پوهه کس ته ځو، د هغه نه لاس جوړو. چې ګاډی خراب شي نو پوهه کس ته ځو او خپله چې کوم دی نه جوړو. موږ هم دقه یو پوهه کس ته تلل پکار دي، که نه مصري ته تلل پکار دي، او دارنګې ډاکټر ته تلل پکار دي. چې دین او مسله کې د شک رالی نو الله رسول ته تلل پکار دي. امام ابو حنیفه ته به نه ځي، نه امام شافعي ته ځي، کني به دې لاره خطا کړله. دا خو زموږ خبره ده، دا بعینه زموږ خبره ده. موږ دقه ویو چې پوهه کس ته به ځي، د الله رسول نه څوک پوه شته. یعنې ستاسو مقصد دا دی چې امام ابو حنیفه د الله رسول نه پوهه دی، د صحابو نه پوهه دی، د ټول امت نه پوهه دی. دا څومره بې عقلي ده چې په خپله خبره باندې سړی نه پوهېږي. دې ته چې کوم دی هغه جهل مرکب په عربۍ کې ویل کېږي، چې په خپل جهل باندې سړی نه پوهېږي. خپله وی چې کله یو مسله کې درته مشکل پیدا شو نو پوهه کس ته ځه. نو پوهه کس څوک دی؟ د الله رسول نه څوک پوهه شته؟ نشته دی. والله العظیم جنت ته لاره چې کومه تللې ده نو هغه د پوهه خلکو تللې ده. پوهه څوک دی؟ هغه محمد رسول الله دی، صحابه دي. قسم بالله که د الله رسول نه څوک پوهه یي، قسم بالله که د صحابو نه څوک پوهه یي. او دا کوم ځای کې چې تاسو الله او رسول موږ ته کوم ځای کې ویل چې امام ابو حنیفه د ټول نه پوهه دی؟ کوم ځای کې دي؟ ورنه زموږ که دین راواخلي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سیرت راواخلي نو په حدیث باندې سره پوهه نه وو. دا محدثینو لیکلي زه نه یم، صحیح ده؟ دا حدیثونه سره خبر نه وو، دا حدیثو پسې سفر یې نه وي کړی. نو څنګه د هغې ته پوهه وي؟ پوهه هغه انسان دی چې هغه لکه اوس یو ډاکټر دی، هغه چې کوم دی تللی دی برطانیه کې، امریکا کې، فرانس کې، که نه لکه زمونږ په اصطلاح باندې پاکستان کې پوهه ډاکټر هغه چې دې ځای نه ډګرۍ نه حاصلې کړي. پوهه چې کوم دی مصري هغه چې هغه شاګردي کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد وښی په حدیثو کې، مدرسې وښی په حدیثو چې چا نه د حدیث زده کړي، چا نه حدیث اخیستی دي. دا خبره خطا ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیثو کې چې کوم دی انتهایی کمزوری دی. ستاسو حنافو لیکلي مصنف ابن ابي شیبه راواخلئ، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې باب لګولی دی. زه به نور د هغې په سیرت کې نه ځمه چې تاسو هغه دومره پوهه ګڼئ چې د الله رسول نه مقدم کړی دی، نو ځکه موږ لږ شانې په کار شو داسې خبره وکړو. نه، په دین کې چې زموږ په اسلام کې، زموږ په دین کې، په سلف و صالحین کې ډېر علما شته، ډېر پوهه خلک شته چې هغه قرآن او حدیث نه خلکو ته فیصلې ورکړي دي. دا خبره ستاسو صحیح ده چې پوهه کس ته به ځي، نو پوهه څوک دی؟ هغه الله رسول دی، هغه صحابه دي. بیا وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صحابو وخت کې وو او د صحابو شاګرد دی، د صحابو ژوند لیدلی. دا خبره هم خطا ده. سیرت تاسو وګورئ، سید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو صحابي سره ملاقات شوی دی، هم په ورکوټوالي کې چې هغه انس رضی الله تعالی عنه دی. ورنه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات د صحابو سره ثابت هم نه دی، د صحابو د شاګردو شاګرد دی. او هغه شاګردان چې کوم صرف په کوفه کې پاتې شوي د عبدالله بن مسعود نه. نور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حجاز ته د علم لپاره نه تللی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې د علم مرکز هغه حجاز و، مکه او مدینه وه. هلته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم لپاره تللی نه دی. څنګه چې کوم دی د دې صحابو سره ملاقات وشو. او بیا وایي چې په زندګۍ کې تاسو په خبرو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یقین نه کوئ او د یو عام کس په خبرو باندې یقین کوئ. موږ یو یقین به د هغه کس په خبره باندې کړي چې ژوندی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مړ شوی دی، سوونه کاله اوس، نه کتاب شته، نه کوم ټیپ ریکارډ شته، نه کوم آثار شته دی. لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی، تفسیر د قرآن موجود دی، که نه دیني خبرې موجود دي، صحابه چې کوم دی د هغې خبرې موجود دي.
کوم ځای د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه چې کوم د موږ کتاب خو یو کتاب نه غنښت دي څنګه موږ د هغه تابعداري کو د خبره باندې یقین وکړو به وي موږ پاکستان کې اوسېږو دلته عربي نشته دي موږ په عربي نه پوهیږو او عراق کې عربي او امام صاحب په عربي باندې پوهیده دا خبره خطا ده ټیک ده دین زموږ په عربي کې دی او زموږ اسلام هغه په عربي کې محمد رسول الله په عربي کې موږ دا ویو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه نه په دین باندې رسول الله خپویدلو په عربي هغه خپویدلو موږ ټیک د عرب نه په عربي پوهیږو زموږ دین دی قرآن زموږ دین دی حدیث زموږ دین په عربي ځان پوي کړی دی دوی خبرې نه خبري دا خبره خطا ده چې هغه په عربي پیدا موږ په عربي نه پیګول نه پیو علم حاصل کړی دی کنه دوی دین خور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه جمع دا خبره خطا ده دین به هغه انسان نه جمع کړي چې څوک حجاز ته کم از کم راغلي کنه مکه او مدینه ته راغلي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ یو سفر تاسو خو چې مکه او مدینه ته د علم لپاره کړی کوم ځای هغه د علم د جمع تاسو کتابونو د سیرت کې چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه کوم کتابونه لیکل شوی دي د احناف هغه لیکل دي چې یو حدیث رسول الله درې سو حدیث او دا غیر ټول دین د استلې دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ سفر نه کړی د علم لپاره نو د کوم ځای چې کوم دی هغه ته حدیث ورسېدل او د کوم ځای هغه دین د جمع په فقه حنفي کې صحیح دین تقریبا 10% نشته دي 80% چې کوم دی په ټول حدیثو کې په نورو کتابونو کې دي صحیح دین په ټول قران او حدیث کې دي دا خبره خطا ده چې هغه دین د جمع کړی دی دا غي درسته چې کوم دی بیا سوال کړی دی یو سوال دا کړی دی چې مچي وخه وي لکه مچ په هغه کې وګرځيږي په طعام کې زه هم ټیک د چې کوم دی هغه تاسو واړه وي هغه طعام او یا به چې کوم دی هغه طعام تاسو هغه چې کوم دی تاسو کم لوخي کې چې کوم دی یا کم طعام کې مچ ورګرځيږي نو هغه به کوم دی تاسو خخ ډوب کې په غوبو کې هغه به اوس کې ای واړه وي کنه ادوړه جایز خو تاسو مچي وخه وي اول سوال دا کړی چې مچي په قرآن حدیث کې نشته د خېټ سره کار دی ټول عمر میخه په قرآن حدیث کې وخه وي او مچي وخه وي او مچ په قرآن حدیث کې وخه وي او نیا وخه وي نو دې د ټول عمر څنګه د شهوات سره کار دی شهوت نه سره اوس نکاح کول غواړي زمونږ نه دا پیټوي غواړي شاوې نه وخه کني نه سره نکاح کوي کې وسه کړه میخه وخه قرآن حدیث کې نشته دی سنډا نشته دی شنه خبرې دي دا دین چې شلو به دین کې سدي کتاب کې نشته دا خبره دی خطا ده موږ یو مچم د قرآن حدیث کې خو او ماشم د قرآن حدیث کې خو مچیم د قرآن حدیث کې خو دمبرم د خو ټول د خو تا ته دې معلوم جاهلی دا صحیح حدیث دی کله رسول الله فرمایي اذا وقع الذباب في طعام احدكم یو حدیث کې لفظ د شراب راغلی دی نو هغه چې کوم دی ډوب په طعام کې کله مچ وګرځیدلو نو هغه تاسو ډوب کوي او هغه چې کنده به اوس کوي موږ یو تا مخکې خپل ویل چې دین په عربی کې دی دا څه په فارسی کې نه دی او نه په پښتو کې دی بلکې دین چې کنده په عربی کې نقل دی دین په عربی کې چې کنده نقل دی نو دا ذباب لفظ دا عربي ده ذباب ټکی دا عربي ده سیدا اوس ذباب معنی تراشه چې ذباب څه ته وایي ذباب په جندل پکار دی تاسو راوړی چې کوم دی د لغت کتابونه چې ذباب څه ته وایي هو ذباب كل حشره لها جناحان هر هغه حشرې ته ویل کیږي دغه دوه وزري دا تاسو وګورئ چې کوم دی د لغت څنګه عربي کتابونه ما ټول وکتل هغه دا تعریف راغلی دی دی وی الذباب حشره في فصيله الذبابيات من رطبه ذات الجناحين وهي متعدده الانواع واذا ذباب چې دی دا د دوو وزرو ولا یو حشره ده یو وړوکی غوندې حیوان دی چې ذات الجناحين دی او به وی وهي متعدده الانواع د دې ډیر انواع دي د دې نوع انواع ډیر لفظ یو دی خو انواع ډیر زیات منها الزنابير اول دا غنه چې کوم دی موچي دا زنابير او زنبور دا مچي ته ویل کی ته چې کوم موچي یادې ډمبر یادې زړه یادې کو تور یادې اول دا غنه زنابير دی والبعوز ماشم بګی داخل لوي وذبابه البيوت او د کور کې چې کوم مچان دي دا بګی داخل دي تتغذى بالقاذورات وتنقل امراض دا چې کوم دی ډوډۍ خوراک کې چې کوم دی د قاذوراتو نه ګندشي نه خوري او مرزونه نه نقل کوي بس ذباب کې دا ټول داخل شو کنه د الله نبی دا دی چې سپین مچ تور مچ ولې ځکه مچان وګوري تاسو شنه مچان شته والله چې سپین شته سرشته خرشته زیړ شته کني نت کې تاسو وګورئ تل تاسو لګي ذباب د مچان به ټول راشي
نو بل به موږ ته وی چې لکه د مچ غورځیدل دی خدا تور دی نبی اسلام تور مچ خو درې دی الذبابه الاسود خو شابه لکه مچ غورځیدل خو سپین دی الذباب الابيض خو شابه او دا رنګ ذباب زیړ دی الذباب الازرق خو شابه د قران حدیث ته جهالت ته څه مقل توب دی الله نبی ویل دی الا اني اوتيت جوامع الكلم خبرداري زما امت غوړي اعتراضونه غزما په دین نه کوي مال په دین کې چې کوم دی جوامع خبره راکړې شوې دي زه یو خبره کوم په زر خبرو په دلالت کوي پای کې مان دا ته څه نه کوي چې دا به کېشتاو کنهشته دا به کېشتاو کنهشته دا به کېشتاو کنهشته نه چې زما خبره دلالت پسې چې معنی کول بس دا نه شو په دې باب کې دا رسول الله خبرې دي د زړه د درد خبرې مونږ ته کړې دي چې الا خبرداري زما امت اني اوتيت جوامع الكلم ما ته جوامع الكلم راکړې شوې دي الله بندگانو چې خبره مې کوله هغه په ټول شنو باندې دلالت کوي په ټول امور باندې نو لفظ د ذباب محمد رسول الله وخذلو او دا په دې ټول شنو باندې دلالت کوي اوس راشه په دې باب کې ته یو حدیث مخیمه چې دا ذباب چې کوم دی دا شامل دی د ټولو مچیګانو ته څنګه مچي چې دي کاش نه دي کې سوري دي کې نخل تم شامل دی د شات ولا مچي تم شامل دی نو راشه په دې باب کې حدیث واوره او دا غیر استدلال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الذباب كلها في النار الا النخله فانها في الجنه ابن حجر رحمه الله اسناده لا باس به ابو يعلى خپل مسند کې دا حدیث نقل کړی دی دا اخراني لفظ اخیرا نقل کړی دی حافظ ابن حجر سيبوي اسم الذباب يقع عند العرب على كل الزنابير والنحل والبعوز وغيرها وحينئذ يستدل بالحديث على استحباب غمس الجميع لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله يرى داسې خسته علامات ترشوي دي المحدثين چې کوم شارحين دي ابن حجر رحمه الله وی د دې حدیث لاندې په بخاری کې چې ذباب يقع عند العرب د عربو په نسبت باندې د عربو په نسبت باندې د عجمو په نسبت نه ګوري ځکه د لفظ د ذباب د عربی ټکی دی د ذباب د عربی ده ودا عند العرب وعلى كل الذنابير په ټول مچیو باندې دی اطلاق کیږي والنخل او دانګه چې کوم دی په د شاتو په مچي باندې دی اطلاق کیږي والبعوز ماشي باندې کیږي وغيرها او نور باندې کیږي وحين اذن بدقه وخت کوي يستدل بالحديث دي حديثنا ومنګ دلیل نیسو على استحباب خمس الجميع په مستحب کېدلو د دې ټول انواع د مچانو باندې کچرته مچي د چا په طعام کې وګرځیدل هغه هم ډوبای کچرته د چا په طعام کې چې کوم دي د شاتو مچي وګرځیدل هغه هم ډوبای کزیړ او کسره او کسپینه او کومچ ټول به ډوبای اذا وقعت في الطعام او الشراب او عسل ونحوه ټول کې به ډوبای وذکر چې الله نبی فرمایي چې الذباب كلها في النار ټول انواع د مچي په اور کې وي الا النخله مگر د شاتو مچي به جهنم ته نزي دلته وسګوره استدلال دسي دی چې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول مچان به اور ته زي الا النخل نخل به نزي النخل که چیرته په مچي کې په مچانو کې داخل نه وي نبی اسلام استثناء ولي کوله لکه توې چې لکه ټول سړی واده تراشي او الا زید بن راضي نو زید کې په سړو کې داخل نه وي نو تا ولي مستثنا کولو نو نخله کې چې په ذباب کې عند العرب او عند الاسلام او عند النبي داخل نه وي نو ولي چې کوم دی خارج ولا الا النخله مگر د شاتو مشي به جهنم ته نزي فإنها في الجنه او په جنت کې نو الحمدلله صریح نسم درته وخدلو چې په قران چې په حدیث کې ذکر دی نو بس دې کنه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبره ثابته کړله چې مچي دا چې کوم دی په لوخي کې وګورځل هغه هم ډوبې کسره مچي وي کښنه مچي وي کسپینه مچي وي بهر حال اوس راشي نور سوالونه ته دا یو سوال خو مې ته جوړ بل سوال دا کړی دی چې د مانځي کې وسړی ودرېږي په قیام کې د خپل په منځ کې به څومره فاصله دي د خپل هډ مطابق بګدي د خپل قد مطابق بګدي څومره چې انسان قدي هغه نه به ودرېږي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام ویل دي قیام څه ته ویل کېږي چې سړی ودرېږي بغیر د تکلف نه نبی رسول الله تاسو یو کس منځله ودرېږي مسکین هغه دی ودرېږي نو قومه قیام د الله نبی ویل نو قیام څنګه کېږي ستاسو څومره هډ وي اقونه وخت کې کولای دومره تنگ بنو ودرېږي څوک دې قدر کې غرزيږي بیا یا سلور ګوته یا یو لږ چې کوم محنام پوي غلط وي د خپل قد مطابق به کم دی ودرېږي ځکه په دې حدیث کې لفظ د قیام راغلی دی الا اني اتيت جوامع الكلم جوامع الكلم راکړی شوی د الله نبی وایي قیام څه ته ویل کېږي چې انسان څنګه ودرېږي بغیر د تکلف نه نو اوس یو سړی دنګ دی وګد دی هغه بل معمولی کولا ودرېږي او سړی پیړ دی هغه چې کم دی چې تنګ ودرېږي تنګېږي هغه بل کولا ودرېږي د خپل هډ او د خپل قد مطابق به ودرېږي ځکه په دې حدیث کې د لفظ د قیام راغلی قیام درات په دې باندې کوي چې ته به ودرېږي په داسې حالت کې چې تا تکلیف نه وي دا جواب دی مش دیم چې بل کس سره وای دا کچا ګوته جنگي دا په حدیث کې وته کچا ګوته
مونږ یو د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل چې سو صفوفکم صفونه چې کوم دې سیده کوي او نبی اسلام دا ویل چې تاسو د خپل اوګه د اوګې سره ولګوي او دا نه د الله نبی چې قدم د قدم سره ولګوي د الله نبی دا ویل چې پنډۍ د پنډۍ سره ولګوي نو قچه ګوته د خپینه بهر د داخل لپکی ته چې چا سره خپل جنگي قچه ګوته جنگي کوي جنگي کنه دا قچه ګوته په دې پوزه کې ده په دې مخ کې ده کله په دې سر کې ده په لاس کې ده قچه ګوته خو ستا په خپل کې ده کړه نبی اسلام قدم به او په قدم کې ده قچه ګوته داخله ده چې کله ته د بل ملګری سره دا پنډۍ و جنگي او ګو جنگي د خپل سره و جنگي نو قچه ګوته خدای الله نبی دا کړی نه موږ تاسو په قچه ګوته کې لهجه ده چې قطه ګوته بجنګي موږ ویو چې خپل بجنګي رسو صفوفکم نبی اسلام تاسو په خپل صفونو منځ کې چې کوم دی هغه راولي وصل راولي شیطان ته فرجات مپرې دی وصل وکي او د وصل وکي تاسو مونږه قاری چې کوم دی دغه تفسیر کړی چې وصل دې ته ویل کیږي چې دوه خوخته په منځ کې چې کوم دی سیمټ واچي تلای واچي د دوه وسپنو په منځ کې د الله نبی ویل چې دغه مضبوط ودرېږي او دغه څه ودرېږي چې یو بل سره مخفي پوره جنگیدل دا مې ثابت کړل د حدیث نه چې نبی اسلام تاسو قدم دی یو بل سره کې قدم کې قچه ګوته داخله ده سبا خو ته نه ده کنه قچه ګوته سبا پوزه کې ده کني راشه مخ پیوګو چې قچه ګوته په کوم ځای کې به چې کوم سوال کړی دی چې یو سړی په ولاړ کې چې کوم دی خپې کلاوي ساتل او به سجدي ته تل ول تخفیره تنګول کنه دا وخوي سجده کې یو بل سره خپې جنگول د دوه خپې یو بل سره جنگول موږ د حدیث د عائشه کې دي نبی اسلام کې چې تاسو ودرېږئ نو ودرېږئ کله چې موږ کوی نو ودرېږئ نو ولاړ څنګه باندې کیږي ودرېدل څنګه کیږي ته دوه خپې و جنگل نه به سړیو چې لکه بیماری خو ته دا یا یخنی خو نه دوه خپې جنگول دي لکه سم ودرېږم مړه نو سم ودرېدل څنګه دي په شریعت کې هغه دا چې د خپل قد مطابق ودرېږي عائشه وایي چې کله نبی اسلام د شپې سجده کوله یو شپه باندې نبی اسلام ورکشه نو مالاس لټاو د نبی اسلام په خپل ملاس ورګي دوه خپې چې کله ولاړې وي او درولې وي نبی اسلام پرتی نه وي او دوه خپې یو بل سره جنگولې وي حدیث دی کنده عائشه صحیح روایت ده په کتابونو د حدیث کې موجود الفه وګورته به وجد رامن لاس تاسو وجد رامن لاندې لاس کې نماز دنه کې دا په حدیث کې وخوي مونږ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا كما رايتموني اصلي د شي منځو کې لکه څنګه چې زم لیدل یم د نبی اسلام شان موږ نه کړو نه کی یو صحابي را له ودرې د زوزري منځو کې نبی اسلام ویلي قم فصلي فإنك لم تصلي ودرېګه موږ دینه دي شوی نو د خپینه چې د نامین لاندې لاسونه کیدي وی خو کې چې په حدیث کې موجودي یا استاموز کې په حدیث کې نه موجود او د نبی صلی الله علیه وسلم ته منګه حدیث خو چې بس نه خوسته د نامونه بره خوسته دي نبی چې کوم د استاموز یقیني نه کیږي لاندې لاس دی په فرض باندې لاس خوسته دي په ګندګۍ د لاس خوسته دي د دې ونه چې کوم دی دغه موږ به سید جن کې استاموز تر ته حدیث خو موږ نه ولته پوس کې موږ خو موږ نه کې ځکه چې حدیث کې نشته ته وښته موږ ته حدیث راوړه کوم دي کې دا د رکوع بس پر خپل دی موږ دی نه کې دا خبره خطا ده موږ نه چې موږ دی نه کې موږ د لاس نه کوی نه محروم شي رسول الله سنت د پرې غسل ټول عمر د بریده پټاخ کړی دا ټول عمر چې کوم دی وګدي استنجاګانې کې ټول عمر سره چلو ته منډي وي او رسول الله د سنتونو خبر نه دی الله د نبی سنت دادي چې پس د رکوع او رکوع په طلوع وخت به رسول الله فلدين کول چې و نکړل نو د لاس نه کونه محرومه دي مونږ وسه مونږ مون نه پیکو نه پتا وکی امین بزور هوا او کو دې نه ویل نو به دې مونږ نه کی مونږ دې خبره کوم ته خطا مونږ دندې چې مونږ دې نه کیږي مونږ ویو نبی رسول الله صلی يهود خپه کوي پتی زامینو یو يهود په خپه کیږي او دا رنګ رسول الله صلی الله आवाज چتاو په دې باندې ترمذی کې او دا رنګ بخاری کې ټول کې دا صحیح روایت موجود دي دا حدیث چې موجود دي کنه ته به دې کې مثلا نسو غواړي په یو مسله باندې موږ سره بيزه حدیث ته پیش کول خدای کلیپ وګدي کې د دې وجنه ما حواله ورنل وسان جوابونه موږ وکړل دا شته په حدیث د کتابونو کې دا ټول موجود دي الحمدلله یو رکوع ماشوم د زمنګ یاد په دې کې څه مشکلات نشته دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته